عزیزان خدای که چې روغ جوړ اوسئ. زه ډاکټر داود میرکی یم. تیر ځل مې تاسو په چوپړ کې وم، یو ویډیو مې خپره کړه، نو د هغې ویډیو په دوام سره غواړم چې څو نورې خبرې هم وکړم او چې پایست یو د حل ځینې د حل لارې غواړم چې تاسو ته وړاندې کړم. عمومي توګه سره معمولا چې څو خبرې کوي، دا خبرې چې دي تقریبا ټولو خلکو ورته دي، وایي چې دغه مشکلات دي، دا دي. ډېر کم وخت داسې کېږي چې خلک وایي چې نو مشکلات خو ټول پوه شو، چې دې ته پرابلم آیډنټیفیکیشن وایي په انګلیزي کې، یعنې هغه مشکل یو غمیزه یا ستونزه چې ده د هغه پېژندګلوا او هغه ته تعریف ورکول دي. موږ ته خو په څرګنده خبره چې موږ حالات څه دي او په څه ډول باندې دغه حالات منځته راغلي دي او څه ستونزې لرو، کوم مشکلات دي، کوم خنډونه دي. نو د دې ستونزو د حل لپاره باید دغه عمومي توګه سره یو د حل لاره سره باره کې فکر وکړه. نو څرنګه چې ما تاسو ته تېر ځل وویل چې موږ ستر مشکلات دا دي چې یو د هغو مشکلات نه چې ما عرض وکړ طبعا د بهرني قواو شتون ده او د هغو سره تړلي اشخاص چې د قدرت دغه دي دلالان دي چې هر دغه کې ولایت کې او قوم کې داخل موجود دي او د دې دلالانو په اصطلاح دغه مناپولي د قدرت چې دوی فقط د خپل جیب د بقا لپاره غواړي چې په ولسو باندې تجارت وکړي. نو او بل خبره دا ده چې پیش دي چې دې لپاره یو حل موضوع زه وړاندې کوم، یو وړاندیز وړاندې کوم دلته. زه غواړم چې تاسو ته یو بل اساسي خبره یاده کړم چې هغه عبارت له دې نه ده چې لومړی باید پوه شو چې هر ستونزه چې واقع کیږي او هر اجتماعي حالت چې واقع کیږي معمولا د څو فاکتورو نتیجه وي. داسې نه کېږي چې یو فاکتور چې یو عمل ده یا فاکتور ده یا شخص ده یا قدرت ده یو ستونزه منځته راوړي، نو په هماغه ستونزه چې د یو شخص د یو قدرت د یو فاکتور پورې تړاو لري، بلکې معمولا داسې اجتماعي ستونزې چې په هغه کې ولسونه موجود دي، جنګ وي، نور ډېر زیات فاکتورونه پکې داخل وي. د افغانستان په حالاتو کې څرګنده خبره چې موږ تاسو ته معلومیږي چې د امریکا شتون، د هغوی متحدین او په منطقه کې استخباراتي کړۍ دا خاص لاسونه لري او د هغوی په اصطلاح پراکسیز یعنی یو سره تړلي قدرت دغه واړه کړۍ چې په داخل د افغانستان کې د هغو په لاس کې د حالات او عمومي توګه سره ویلی شو زیاتره په افغانستان کې دا خبره ده چې ګواکې صلح او غیر صلح د امریکا په لاس کې ده. ای به تر یو حده پورې او داسې دا دې ته مطلقه خبره موږ نسو کولی. یو مطلقه تنها د خدای سره جوړېږي چې وایي خدا وایي دا شی کېږي دا کېږي، اما په دنیا کې نړۍ کې مطلقه ډول سره هیڅوک د یو اجتماعي حالت په کنټرول کې نه دي. امریکا به طبعا د خپل دغه د شتون په بنسټ باندې چې څومره پانګه یعنې دغه غیر مشروع پانګې چې اچولې د خپلې پانګې په بنسټ باندې هغومره کنټرول په اجتماعي حالات باندې لري. اما دلته باید له یاده ونه باسو چې بل ستر اړخ د دې ستونزه د افغانستان د غمیزې چې دي د افغانستان خلک دي، ځکه د اهمیت د خلکو په وخت کې خلک په دې پوهېږي دا ده چې تاسې باندې دا حالت تحمیل شوی ده، تاسې دوامداره د حالت هر شی چې واقع کېږي نتیجه د دې واقع په تاسې باندې راځي، یا نتیجه یې تاسې په خپل ژوند کې وینئ، تاسې په بچو باندې، تاسې په کورکلي باندې، تاسې په چاپېریال باندې. او په دې ډول سره تاسې باید خپل شتون، خپل پوټنشل د خپل قدرت یعنی ظرفیت د خپل قدرت د نظر نه ونه باسئ. لکه څنګه چې وایي چې د خلکو قدرت د خدای قدرت ده، دا ډېر یو اساسي مهمه خبره ده. نو د خپل دغه اجتماعي حالات دغه لپاره د پیاوړي کېدو لپاره تاسو ته یو اساسي ضرورت دا دی چې تاسې دغه څو فاکتورونه د افغانستان په اوسني حالت کې چې داخل دي، چې بهرني قواوې دي، بهرني استخباراتي کړۍ دي، د دوی ورته اشخاص دي چې دوی سره تړاو لري، د دې ډاینامیکس کې ډاینامیکس دې معنی چې دغه سیستم د سلسله د دې حالاتو چې ده تاسې په دغه سلسله کې باید خنډ واچوئ.
یعنی دغه ماشین دی دغه چې واقع د حالاتو یعنی ماشین مقصد د اجتماعي ماشین بس ماشین نه د ماشین لکه موټر ماشین بلکې یو اجتماعي حالات چې یو داینامیک سیستم یې منځته راوړی دی سلسله دغه منځته راوړی چې په دې کې قدرتونه اشخاص او کړي لاسونه لري تاسو په دې کې یو خنډ کېدای شي تاسو خنډ کېدل سبب د دې ګرځي چې هغه قدرتونه چې دخیل دي په اوسني حالات کې دوباره فکر کوي چې دې عمل څه معنا لري څه نتیجه کوي په څه ډول سره دې کې دغه کوی شي تغییر د دوی په دا تغییر چې ولس غواړي په منځته راوړي په څه ډول سره دوی ته یو منفي د دوی په حالاتو باندې د دوی په شتون باندې څنګه منفي تاثیرات اچوي. نو سبب مې دې خبرو نه دا ده چې تاسو باید پوه شئ چې ستاسو شتون ستاسو قوت او ستاسو دغه ظرفیت ستاسو د قوت پوتنشل د تاسو د قوت ډیر اساسي قوت ده چې دا باید په کار واچوئ. د دې اساسي قوت د کار اچولو لپاره تاسو باید یو سیستم ته لاس واچوئ چې په دې توګه سره تاسو خپل هغه تغییر چې غواړئ راولئ هغه په کار واچول شي او د هغې نتیجه ووینئ. معمولا تغییر چې په ټولنه کې راځي په عمومي توګه سره دوه ډول تغییر دي چې یو د پاس نه راځي مثال پاچا ده او رئیس جمهور ده او نه پوهېږم حکومت ده دا تغییر راولي چې متاسفانه د تیر 15 کالو کې خو چې یوازینی تغییر چې راغلی د خلکو په جوبو کې راغلی ده چې د قدرت څوک چې قدرت ته رسېدلي دي یوازینی هدف د دوی دا چې څومره ډک کا څومره خپل جوبونه ډک کا څومره خپل ځان سره تړلي کسان ماړه کا د ولس خو چې د کمري که ژوندي پاتې کېږي د کوم خاص اهمیت نه لري. دوهم تغییر دا چې هغه ته د کته نه تغییر ورته وایي چې ګراس روټ تغییر ورته وایي. ګراس روټ یعنې بیخ نه د کته سطح نه چې هغه ولس د وګړي دي د وګړو په واسطه سره تغییر راوستل. لکه دا تغییر چې د وګړو په واسطه سره راځي اساسي تغییر ده. دا تغییر چې داسې نشي کېدای چې مثال توګه سره زه تغییر راولم نو البته زه خپل جب غم کوم ځکه داسې نشي کېدای دې لپاره چې وګړي چې دي یو یا دوه درې نفره په قدرت کې نه دي دا د قدرت خلک نه دي لکه د پاس غوندې خلک چې فقط جیبونه ډک او د تې خپله مخه پسې ځي. وګړي چې دي ټول په عمومي توګه سره مساوي دي د یو کور کلي خلک دي د یو منطقې خلک دي د یوه دغه ټولګي غړي دي د یو ښوونځي غړي دي یو پوهنتون غړي دي. دوی د دوی ارګنایز کول یو ځای کېده دا معنا لري چې موږ کې داسې حالات نه راځي چې البته ستونزه سي او خنډ سي دې لپاره. پیش د دې حل نه چې زه غواړم تاسو ته دغه کومه تاسو ته وړاندې کړم یو اساسي ټکی هم باید زه تاسو ته یاد کړم چې هغه دا ده چې کله په هره ټولنه باندې یو سیستم تحمیلیږي چې هغه ټولنې برخه نه وي هغه سیستم ډېر امکان لري چې د دغه سره خصوصا چې د ټولنې اساسات اجتماعي قیمتونه او هغه کلتوري بنسټیز اهداف د ټولنې په نظر کې ونیسي هغه سیستم تل ناکامیږي. که هر سیستم وي که افراطي سیستم وي چې د دین نه سوء استفاده کوي که په نامه د دیموکراسي چې راسي که هر څه راسي هغه سیستم کې چې د په د ولس کې چې د موقتي ډول سره یو تغییر راځي خو سیستم په خپله چې د بهر نه راځي په تحمیلیږي په ولس باندې هغه معمولا د ناکامي سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس باندې موږ ته پایسته افغانانو دا پکار ده چې خپل اساسي ټولنیز بنسټیز سیستمونه چې لرو د هغو نه استفاده وکړو. موږ او تاسو یو اساسي ټولنیز سیستم چې ده جرګه ده. جرګه چې ده جرګه یو ایګالیټیرین سیستم ایګالیټیرین دا چې په دې کې دغه مساوات شته. یو جرګه چې کینی وای فیصله کوي هر څوک چې پکې برخه اخلي که کشر وي که مشر وي که څوک ټول یو غږ پکې لري. کله چې فیصله په جرګه کې وشي یا تیږه کېښودل شي د همغې فیصلې په اساس باندې دغه هغه موضوع قبلیږي یعنې هغه یو اساس د تغییر راځي یعنې یو بنسټ راځي چې د هغه په اساس باندې وایي چې دغه شی مونږ قبول کړو نو په دې اساس باندې دا مونږ کوو. مثال توګه سره که تاسو په یو کلي کې ووایي چې هیڅوک نشي کولی د یو حزب یا د یو کاندید دغه ملاتړ وکړه تر هغو چې موږ دغه اساسي ټکي پکې نه وي. که هر څوک موږ دغه وکړه موږ سره په دې باندې همغږي ونه اوسي او موږ د جرګې
اساسي ټکي په نظر کې ونیسي هغه موږ د کلي نه مثال دغه کوو انزوا کوو یا شړو یې دا یو فیصله ده د جرګې. نو د ګراس سیستم یعنی د وګړو د سیستم چې اجتماعي د کلي کور په سطح باندې تاسو جوړوي سي هغه دا ده چې تاسو یو عمومي توګه سره یو دغه ته ضرورت ده یو پلان ته چې څه کول پکار دي. پلان دا ده چې هر کله چې یو ګروپ د خلکو سره یو ځای سي قبل جرګې په ساته موږ تاسو جرګې خبره یاد کړه جرګه چې د موږ اساسي بنسټیز دغه اجتماعي یونټ ده چې هغه کې موږ کوي سو په غونډه وکړو په هغه کې موږ مثال توګه سره ځوانان سي شل د 50 سرتن ځوانان سره کینی یو مشران وي او ټول په یو هدف باندې فیصله کوي. نو نمړی شي چې بیا کې په کار لاغله دی یو هدف تعینول دي. د هدف تعینول دا دي چې وای موږ څه غواړو. موږ تاسو اوسنی حالات کې تغییر څه ده؟ تغییر دا چې موږ د صلح لپاره غواړو کار وکړو، موږ غواړو د یو سیاسي سیستم لپاره کار وکړو. سیستم مثال توګه سره یو ټولنیز سیستم وي چې موږ غواړو چې د ولسواکي پکې، اما په دې ډول سره چې موږ اهداف د نورو په ګټو باندې استعمال نشي او د نورو ګټو په موږ باندې تحمیل نشي. ځکه اوس هم مثال توګه سره دیموکراسي بولې هر څه موجوده ده، خو دیموکراسي د توپک په زور باندې نه کېږي چې خلک باندې بمونه ولیږي یو دغه لږکۍ راواخلي په اکثریت دغه ولس باندې تحمیل شي. ځکه په افغانستان کې یو څو دغه خاین اقلیتونه راخیستي په ټول دغه د پښتون ولس باندې دغه تحمیل کړي دي او د هغوی دغه عمل چې د دې لپاره چې د اجتماعي ګټې د اقتصادي ګټې د بهرنیو یرغلګرو سره یو دي. همدارنګه موږ تاسو په خپلو دغه کې چې د سیاسي دغه چې د داړه ماران او یا دغه سیاسي دغه ورته وایي د هغه کسان چې مثال توګه سره د خپل جب لپاره کار کوي، خو موږ تاسو خپل کلي کور کې معلوم دي. نو عمومي توګه سره هدف دا چې دغه تغییر موږ غواړو راوړو او د تغییر لپاره معمولا توګه سره کوم فکر وي په افغانستان کې تل زه راغلی یم کله تغییر باره کې هم خبرې کړې. اول خبر خلکو پوښتنه کوله چې امکانات څنګه شته. د امکاناتو خبره ورور د غوږ نه وباسئ. یعنی دا معنا نه ده چې امکانات موږ تاسو دې ته نه وایي چې هغه امکانات چې ته غواړې چې لاسته راوړې چې په زرهاو ډالر وي، دا که څوک تا ته دا درکړي د هغو نه بیا تا نه تقاضا کوي. بدون د هغو دغه نه تقاضا نه ته هېڅ امکان نه لري چې خپل هدف بوځي. دوی خپل هدف ستا په واسطه سره غواړي سر ته ورسوي. مثال توګه سره امریکا چې ده دغه د مختلف دغه دي د سازمانونه دي چې په نامه دیموکراسي سازمان ده او چی شي ده مختلف بیلیونران دي په امریکا کې چې هغوی داسې تنظیمونه په درېیمه دنیا کې لري چې هغو په واسطه سره لاریونونه ارګنایز کړي، د هغو په واسطه سره ګروپونه جوړي چې په نامه د دیموکراسي دا او دیموکراسي هغه هغو ته مستقیمې پیسې ورکړي. هغو تیار اهداف په لاس کې ورکړه چې تاسو نه دغه تقاضا ده، خو تاسو ته موږ خرچه درکو، تاسو ته معاش درکو، دا درکو. نو که هغسې کېږي هغه جدا مسله، هغه کې بیا اضافه خبرو ته ضرورت نشته، ځکه هغه خو ستاسې هدف بیا نه د پردیو هدف ده. نو خپل دغه لپاره د مصرف لپاره کوم خاص مصرف د دې کې شته نه. یو چای ډوډۍ ده، یو مړی دغه څه نومېږي غرمې ډوډۍ، ماښام ډوډۍ ده، هغه چې د انداز باندې هم کېږي. یعنې څه معنا که تاسې مثال توګه سره 50 نفره سره ګډ شي، 50 نفره 10 روپۍ واچوي، تاسو یو ډوډۍ کړي. دا مثال مقصد دې خبرې نه دا ده چې امکانات د نورو باندې که وتړل شي تاسو کې نه تغییر راځي او نه تاسو نتیجه لیدای شئ د خپل عمل. تاسو فیصله وکړئ چې وچې ډوډۍ په دغه لمدې ډوډۍ په ځای وچه وخورئ، خو غواړئ خپل دغه هدف چې په نظر کې لرئ د دغه اوږدمدته هدف نظر کې لرئ هغه غواړئ لاسته راوړئ. د لږ مودې لپاره هغه ستونزې په ځان قبلوئ، خو د اوږدمدته هدف لپاره تاسو یو وړه قرباني ورکوئ، خو غټ هدف لاسته راوړئ. نو د دې مسایلو لپاره تاسو چې ضرورت لري تاسو چې دغه خپل چاپیریال کې خپل منطقه کې خلک به دغه کوي راغونډ کوي. یعنی په دې ډول سره چې تاسو کوی شئ مثال توګه سره په یو کلي کور کې یاستئ، یو اجتماعي دغه
پروګرام جوړ کړي. مثال د توګه مشاعرې یو پروګرام وي، یا فرضاً دغه د کرکټ یو دغه وي لوبه وي چې تاسې دې ډول سره خلک راټول کړئ، په هغه کې دغه لوبه یا مشاعره چې کېږي په دې کې تاسې خپل هدف هم خلکو ته دغه کوي، څه نومېږي وړاندې کوي. یعنې په څه ډول سره چې تاسې هغه مسج یا دغه غږ چې تاسې خلکو ته وړاندې کوئ، په هغه غږ کې چې ده مثال توګه که دا مشاعره وي، خو د مشاعرې په واسطه سره تاسې ځینې اهداف چې د ولس د اساساتو سره او احساساتو سره تړاو ولري هغه یادوي ولس ته چې دغه کار کوي. بعضې د شعر په واسطه سره، بعضې عمومي خبرې پیش یا مخکې یا وروسته له پروګرام نه تاسې یادوئ چې تر اوسه چې یو مسج وي، په اصطلاح یو کمیونیکیشن وسي هغه دغه ته ولس ته. یا کمیونیکیشن اساس دا ده کله چې یو خبر مو ولس ته وکړه په یو دغه کې د پروګرام په واسطه سره، که مشاعره وي، که کټ وي، که بل وي، د هغه واسطه سره تاسې خلکو ته یو فکر ورکړه. دغه فکر دا معنی لري چې هغوی په دې کې فکر کوي، دغه ایونټ ته چې دوی راسي، دغه ته د پروګرام ته چې دوی راسي، دوی چې بیرته ځي فکر کوي چې دا شی دوی واورېده، دغه د قبلېدو وړ ده، معنا لري، معنا نه لري. هدف د دې نه دا ده چې تاسې دغه لنډ دغه مسج یا خبره چې خلکو ته رسوئ هغه په دې باندې وي چې خلک پوه سي چې تاسې هدف څه دی. دغه هدف چې دوی پوه سي، بیا خلک تاسې کولی شي د تاسې سره دغه وکړه، همکاري وکړه. همکاري دې ډول سره چې ووایي بل داسې کولی شي چې مثال توګه سره تاسې کوئ چې ګروپونه جوړ کړئ، 5 نفري ګروپونه، خپل کلي کور ته ماجتو ته لاړ شئ، مثال توګه سره یو 15 دقیقو لپاره دغه سره د خلکو چې پس لمانځه نه یا پیش لمانځه نه خبرې وکړئ چې موږ دغه شی په نظر کې نیولي، ستاسې په نظر دا څه اهمیت لري نه لري، تاسې په دې کې څه، یعنې خلکو نظر واخلئ. پیش له عمله کولو نه، پیش دې چې تاسې یو څه وکئ، تاسې ډیټا ته ضرورت دی. ډیټا دا معنا چې تاسې ارقامو ته ضرورت، ارقام په څه معنا چې تاسې نظر د خلکو ته ضرورت لري چې دا څه چې تاسې کوئ په دې باندې دې ته خلک اهمیت ورکوي که نه، یعنې دا د خلکو د اولیتو پورې اړ لري که نه. دغه ډیټا چې تاسې لاسته راوړه تاسې لپاره یو دغه ګرځي، یو ذخیره ګرځي چې په دې باندې تاسې کوئ د آینده لپاره کار وکړئ. نو دغه معلومات چې تاسو لاسته راوړئ د ماجتو نه او د داسې پروګرامونه مو چې جوړ کړه د کلي کور نه، عمومي توګه سره مثال لکه غیر رسمي سروې چې کوئ، مثال توګه سره مشکل به بعضې ځایو کې، خو په بعضې ځایو کې کیدای شي امکان د دې ولري. که تاسې وکړئ شئ مثال په خپل کلي کې مو یا 2-3 کلیو کې 50 کوره وي، د 50 کورو کې د کورو مشران سره، سپین ږیرو سره یا ځوانانو سره تاسې فقط 3-4 پوښتنې ولرئ. دا 3-4 پوښتنو په واسطه سره تاسې معلومات دغه کوئ چې تاسو ته لویترین شی اوسني حالات کې افغانستان کې څه دي. په اوږد مدت کې دا څه معنا لري، په لنډه مدت کې تاسې لنډ مدت هدف شی دی، اوږد مدت هدف شی. البته تاسې باید دا واضح کړئ. موږ تاسې کلي کور کې خو سبقونه خلکو ډېر نه دي، تاسې باید هغه کشرانو مشرانو سره حوصله وکړئ او په دې ډول سره د هغوی نظریات ځان راواخلئ چې تاسې وکړئ شئ چې هغه بیا خپل په کار واچوئ. کله مو چې دا معلومات لاسته راوړه، تاسې اوسني زمان کې کله چې د کمپیوټر او د دې مسایل ډېر دغه د انټرنیټ ډېره دغه د پرمختللی ده، طبعا تاسې سوشل میډیا کې لومړی کار کوئ. سوشل میډیا دا ده چې غیر خپل کلي کور نه چې دې کې هم تاسې خپل اهداف او ډیټا چې لاسته راوړو، تاسې سوشل میډیا که فیسبوک شو، که ټویټر شو، که مثال توګه سره ویب سایټ هم جوړ کړه، د انټرنیټ کې ویب سایټ جوړ کړه، یا فرضاً بلاګ مو جوړ کړه، یو بلاګ چې تاسې پکې خبرې کوئ شئ، او یا مثال توګه سره د خپلو دغه څه نومېږي که 50 نفره ټول شئ، که 20 ټول شئ، که هر څومره راټول شئ، ټکس میسیجینګ کولی شئ تلیفونو په واسطه سره هغه چې اهداف چې یو بل سره شریک کړئ. ځکه بعضې اوقات کیدای شي چې خلک کله هر څوک کور کار لري، دغه لري، ستونزې لري، نشي کولی مثال توګه هره هفته سره کښېنئ. تاسې کولی شئ د کمیونیکیشن د ټکس میسیجینګ په واسطه سره وکړئ، د انټرنیټ په واسطه سره وکړئ چې فقط دغه مسنجر په واسطه سره. دا تاسې یو کمپین تولز دي. هدف مې دې خبرو نه دا ده چې تاسې ته ضرورت دی، موږ تاسې ټولو ته البته
چې لومړی خپل ځان په یو قوت جوړ کړو، یو هسته ولرو، قوت وسو، ټولنیز قوت وسو. ټولنیز قوت په واسطه سره چې د وګړو په واسطه یې موږ او تاسې خنډ جوړ کړو د داینامیک یا سلسله د دې دغه کې فاکتورو کې چې د افغانستان په غمیزه کې شتون لري، چې هغه وایي چې موږ دا قوت مثال توګه سره دغه په امریکا کې یا په اروپا کې کوم ستونزه وي دغه په نامه د سیول ډیسوبیډینس ورته وایي. سیول ډیسوبیډینس دا معنا مثال د یو ګروپ د خلکو راسي وایي چې موږ په دې سړک کې کینو د 2 ساعتو لپاره که څوک خوشحالي خپایي موږ را سړک بندوو چې مقصد خپل غږ جګه دا دغه خلکو ته غږ جګي وایي چې دا څه خبر ده، یو خلکو ته یو فکر ورکوي. د تاسې په سلسله د دغه فاکتورو کې د افغانستان په غمیزه کې لاس لري په ایچ د ګروپو په مختلفو منطقو کې. که مثال توګه سره تاسې په خوست کې یو ګروپ جوړ کړه، د خوست په څو منطقو کې څو ګروپونه وي، پکتیا کې څو ګروپونه وي، پکتیکا کې څو ګروپونه وي. تاسې نن ورځ دې ګروپو سره تاسې د ټولنیز دغه د ټولنیز ګروپونه واسطه سره یو بل سره د انټرنیټ په واسطه سره البته یو بل سره کمیونیکیشن کوی سي، ټول یو بل سره ځان تړلی سي، د مسنجر په واسطه سره، د ټیکس میسیجینګ په واسطه سره. داسې نه کې ګوره که دغه شی تاسې فیصله کوئ مثال توګه سره په پکتیکا کې یا خوست کې یا میدان کې یا لوګر کې یا ننګرهار کې چیرته هغه فیصله کوئ چې نورو ګروپو سره شریکه کړئ، بیا د ټولو نظریات واخلئ، بیا آخر کې هغه عمومي دغه څه نومیږي کنسنسس یا عمومي دغه نظر هم چې لاسته راوړ، بیا هغه ټولو ته وایي چې موږ او تاسې دغه فیصله ده. هر عمل چې کوئ د ګروپونو سره جوړ کړئ، د نظریات هم بېرته راټول کړئ، د نظریاتو په واسطه سره بل یو خپل عمومي غټ کار وکړئ. دې ته وایي اورګنایزینګ. اورګنایزینګ د دې واسطه سره تاسو ته ډېر زیات فوق العاده کار کوی سي. دغه ګروپونه چې تاسو جوړ کړئ په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې، او دا ګروپونه تاسو یو بل سره وتړئ په ټول ولایت کې د انټرنیټ په واسطه سره، د مسنجر په واسطه سره، د ټیکس میسیجینګ په واسطه سره، یا فرضاً بلاګ ولرئ چې هغه کې فورم ولرئ، انټرنیټ کې فورم ولرئ چې دې فورم کې هر څوک د ګروپ دغه استازی وایي چې دغه موږ نن فیصله وکړه، هغوی به موږ دا فیصله وکړه. دا فیصلې به ټولې سره شریک کړئ، په دې کې باندې تاسې دغه وکړئ، په ګډه نظر واچوئ چې کومه فیصله د قبلېدو وړ ده، په اجتماعي توګه سره یو مسله انتخاب کړئ، بیا هغه مسلې باندې کمپین وکړئ. مثال توګه سره وایي چې تاسو به مثال زه وړاندې کوم، وایي چې هغه کسان چې په تیر انتخاباتو کې دوی دغه وکړه، د ولس رای خرچ کړي، چې پیسې واخیستې، هغه کسان نن ورځ موږ ښه راغلاست نه ورته په خپل کلو کې، په خپل ولسوالیو کې. مثال توګه سره یو فیصله وکړئ چې چهارشنبې په ورځ باندې هر منطقه چې هره منطقه، هر ولسوالي، هر ولایت خپل سیاسي دلال وپېژنئ. په دغه ورځ باندې د دې سیاسي دلال عکسونه چاپوو، په دې باندې لیکو چې دغه موږ او تاسې د ټولنې دښمن ده. دا تاسې یو غټ ایونټ ده، یو غټ دغه ده څه نومیږي دغه ده پروګرام ده چې په دې واسطه سره تاسې ولس هم خبروی سئ او هغه دلال هم په دې باندې پوهېدی سي چې هغه آینده کې خپل دلالي نشي کوی. هر ګروپ په خپله منطقه کې دا کوی سي، بیا کوی سي چې دې واسطه سره وړکۍ ویډیو جوړ کړي، آنلاین کې خپره کړي، خپل فورم کې هغه کې چې ټول سره په یو ګډه په یو موضوع سره شریک اوسئ چې موږ دغه کار وکړو، موږ دغه اجتماعي دغه سیستم ده. د دې نه بل سټیج ته تاسې تللی سي، بیا مثلا غونډې کوی سي په داخل د کابل کې، په حیث قوت باندې داسې نور. هدف مې د دې خبرو نه دا ده ورونو چې ما ډېرې اوږدې خبرې اوس هم وکړې، ځکه په لنډه باندې دا نه کېږي. یو تېره ویډیو کې هم تاسو ته ما ډېرې اوږدې خبرې وکړې، اما خبرې کول یوازې کافي نه دي. د دې لپاره د حل لارې ته ضرورت ده، او د دې لپاره سیستم ته ضرورت ده. موږ او تاسې پلانینګ ته ضرورت لرو. په پلان کې چې ده موږ او تاسې لنډمدته اهداف لرو او اوږدمدته اهداف لرو. د لنډ مدت اهداف لپاره موږ باید پلان ولرو، دغه لانګ ټرم دغه اوږد مدت اهداف لپاره هم باید پلان ولرو. نو په دې واسطه سره ما هدف د دې خبرو نه دا ده چې تاسې د نتیجه خپله لاسته راوړئ، چې دا کافي نه ده چې زه یو څوک یو بیانیه ورکړم، یو څو خبرې وکړه. دا صحیح ده، بیانیه خبرې کول یو مسج وړاندې کول دي، یو دغه د تعریف د یو پرابلم ده، د مشکل تعریف ده، د پرابلم یا مشکل دغه دی د خپرول دي. اما مشکل چې ده دغه ته د حل لارې ته ضرورت دی. د حل لارې ته چې ده
چې ضرورت فعلا دا ده چې موږ داسې په ګډه باندې وکړی سو داسې ځان په مختلفو ولایت کې اورګنایز کو او دغه سوشل میډیا استعمال کو د خپل دغه لپاره اهداف د لاسته راوړلو لپاره همدغه شی چې دا کله چې وخت تیریږي موږ تاسو هم کولای سو دغه اهداف د سوشل میډیا کوي چې موږ تاسو په ګډه باندې چې لارو بر کې دا مسله خبره کو یعنی څه ډول سره یعنی موږ تاسو یو ګډ اجتماعي سیستم جوړوي چې سوشل میډیا استعمالوي چې خپل هغه پښتنو سره دغه پښتنو سره په ګډه باندې یو د ارتباط اجتماعي ارتباط جوړ کو او یو ګډ اهداف ولري تاسو هم ګډ اهداف ولري چې په هغو کې لانګ ټرم اهداف چې د دوران د کرکې له منځه وړ دي چې په هغو کې څه ډول سره تاسو خپل اهداف شریکوئ شي نظریات شریکوئ شي یو طریقه د کمیونیکیشن ارتباط پیدا شي د دواړو خواو سره او همدارنګه د لنډ مدت لپاره هم تاسو کوئ چې دغه ستونزې خپلې په خپله منطقه کې او همدارنګه لرو بر خپلو منطقو کې حل کو ځکه هغه کسان چې په قدرت کې ډیر وخت دي هغوی د قدرت برخه ده هغوی به نن په قدرت کې نه خو سبا بیا په قدرت کې مثال توګه سره افغانستان کې 1500 نفره دي نن والی ده سبا وزیر ده بله ورځ سفیر ده هماغه کسان دي چې هماغه قدرت کې دي هماغه کسان چې جیبونه ډکي هماغه کسان چې غلاوې کوي دا شی همدارنګه په هغه پښتنو کې دي چې څو کسان دي هغوی فقط دغه سیاسي دلالان دي هغوی هر څه غواړي مخ ته بوځي ځوانه طبقه کولی شي چې نن ورځ دا دغه څلمي هدف په مخ کې بوځي دغه د سلسله دغه کې داینامیکس د قدرت کې چې ده دوی خنډ واچي دوی مطرح شي مطرح کېدی ستاسو لپاره لومړی قدم د کامیابي ده خبرې بندې کوم یو بل اخري ټکی کوم چې دغه اوسنی خبرې د حکمتیار صاحب راتګ یا نور داسې کې کسان چې غواړي چې د صلح لپاره ګډ قدم واخلي هر څوک چې د صلح لپاره راسي موږ تاسو باید مخالفتونه کوو صحیح ده زه ځان ته هم اول دا نصیحت کوم البته چې څه چې تیر سوي دي ټولو چې په خپل کچه باندې خیانت مشکلات غلطیانې هر څه کړي دي موږ کوشش باید وکړو یعنی ویل اسانه د نسبت عمل کولو ته دا خو ما لپاره اسانه خبره ده هر چا لپاره اسانه خبره چې وکړو خو کوشش وکړو چې د آیندې لپاره کار وکړو هر څومره چې د تیر زمان لپاره خپل انرژي ضایع کړو ګمان کوم چې خاصه نتیجه ورکړو نو کوشش وکړو چې د حل لارې ځان ته پیدا کړو تمام موږ تاسو د امن د صلح راتګ مسله چې هغه کې غټه ونډه ولرو نو ما دغه وړاندیز ټول ځوانان ته چې تاسو ځان اورګنایز کړئ په ګروپو کې په خپل ټولو منطقو کې و یو بل سره ځان وتړئ په اخر کې زه وایم چې تل دی وي لوی افغانستان لرو بر افغانستان ټول افغانان د خدای سره سرلوړي لري استاس نه ډیره مننه کوم کورما آباد د خدای پامان